د ویجاړ سوي یا هم خرابې سوي رابطې بیرته جوړېدل اسانه کار نه دی، خو ناممکنه کار هم نه دی. هغه کسان چې روابط یې خپل د میرمنو یا هم د خاوند سره خراب وي، هغوی عموما په د تنفسي مشکل باندې اخته کیږي، د ستوني ډېر ژر ژر ناروغي ورته راځي، د معدې درد ورته راځي، او د دا ترڅنګ دوی د سر درد لري او د زړه تپش ډېر او دوی یو د بدن صحي حالت یې د منظم انډول څخه وتلی او رقم دردونو سره او حالاتو سره دوی پیښیږي چې دوی داسې احساس کوي چې موږ یو فزیکي جدي ناجوړي لرو، ولا معده مې درد کوي، په سر مې یو څه سوي چې، په ملا مې یو څه سوي چې، داسې یو ایسه دی. خو په اصل کې دا هیڅ شی نه، دوی د غلطو روابطو څخه کړیږي. نو وایي د دې دپاره چې تاسو خپل غلط روابط صحیح کړئ یا هم خپل ویجاړ سوي روابط صحیح کړئ، تاسو اول د احساساتو د نړۍ سره راووځئ او د معنویاتو ور نړۍ ته راسئ. تاسو چې د احساساتو د نړۍ څخه راوځئ، د معنویاتو په نړۍ کې تاسو د یو شي سره مخ کېږئ چې هغه درک دی، چې یو بل باید درک کړئ. بل وایي که تاسو کوچني تغیرات په ورځ کې وکړئ، نو تاسو به د ډېرو لویو تغیراتو شاهد واوسېږئ، د هفتې په جریان کې یا هم د میاشت په جریان کې. وایي د خوشحالۍ اولین څه چې خوشحالي ستاسو په وجود کې راولي، تاسو خپل وابسته توب د نورو انسانانو سره کنټرول کړئ. او بل وایي تاسو چې د احساساتو سره راووتلاست د معنویاتو په نړۍ کې، تاسو یو بالغ انسان یاست، یو کشر انسان نه یاست. نو د یو بالغ انسان په صفت تاسو باید خپل چاره اطرافیان ونه ځوروئ او نه هم هغو ته اجازه ورکړئ چې تاسو وځوروي. بله مهمه دا ده چې وایي تاسو خپل د ژوند ملګري ته د داسې چا په سترګه وګورئ لکه هغه اوله ورځ چې مو لیدلی و چې ورته تلوسه مو وه، نو هماغه تلوسه را ژوندۍ کړئ او په هماغه تلوسې باندې تاسو ژوند وکړئ. وایي کله چې تاسو د نارینو دنیا ته ځئ او د نارینو اړوند مطالعه کوئ او یا هم د ښځو اړوند مطالعه کوئ، تاسو به د جالب څه سره مخ کېږئ. ښځې ډېر اورېدل خوښوي، ناست خوښوي او ستاسو توجه خوښوي، خو نارینه بیا ډېر لیدل خوښوي، چې دا هغه څه دي چې موږ یو بل ته نه ورکوو. نارینه د ښځو سره ډېرې خبرې نه کوي، د هغوی احساسات نه کنټرول کوي، او ښځې بیا نارینو ته هغه څه چې لیدل غواړي نه ورکوي، نو ځکه روابط خراب وي. کوشش وکړئ چې خپل د ښځو او د نارینو خاصیتونه او د دوی هغه جینیټیک چې الله جلاله پیدا کړي دي هغه وپېژنئ او یو بل ضرورتونو ته اوکې ورکړئ او تاسو به یو خوشبخته ژوند ولرئ.